دا د کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ په هنګرانو کلي کې د یو پلار د شپږو اولادونو د کورنیو د غړیو د جنازې مراسم دي چې کابل ته په لار د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په سرخکانو سیمه کې د موټر د چپه کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه کورنۍ داخلي بې ځایه شوې وه چې غوښتل کابل ته ولاړه شي چې خپلو هیلو ته له رسېدو پاتې خپلو دوستانو ته د ژوند ترخې خاطرې پرېښودې. کارګزه مخکې سیټ کې مزه چې خبرېدم موټر دغه ته رسېدلی و ځمکې ته بیا ایسته پرې نه وي پوه شوي چې کته شو ټول خلک پراته وو څوک د موټر نه لاندې او څوک وړاندې او څوک نږدې. موټر ما پام وکړ داسې سړک نه ووت بیا پرې موږ پوه نه شو مړي څو وشو او زخمیان څو وشو قیامت ورځ وه ټول وروڼه وو او دې ځنه د غریبۍ د وجې دې ځنه تله کابل ده او ټول په یو ګاډي کې بعد ټول سره ورونه دي خپل نو غټ ورور پکې یو ورور مړ دی او نور وروڼه او لمسي او کړوسي او دا مړه دي ورنداران دي تنداران دي دغه مړه دي. د دغه پیښې ګڼ ټپیان د درملنې په موخه د ننګرهار حوزوي روغتون ته ورول شوي چې د روغتون د مسؤلینو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او دا مهالۍ درملنه روانه ده. ډریور ویده شوی و همداسې پاڼه خطا کړ لاندې نو موټر ټول چپه ولګېد د ټیرونه یې پاس و منګه مالونه هر څه د موټر نه لاندې. دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه پیښه دې نه غټه پیښه نوره نه راځي په انسان باندې دغه خیریه بنسټونه دولت نه دې سره مالي کومکونه وکړي. لغمان کې د کابل جلال آباد پر لویه لار پر مرګونې ترافیکي پیښې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او د لغمان د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 53 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نننۍ پیښه کې موږ تر دا مهاله پورې 20 کسانه شهیدان لرو. په شهیدانو کې ډېرې ماشومان او میرمنې دي او 33 کسانه زخمیان لرو. هر زخمی دپاره 10,000 روپۍ او د هر شهید دپاره 20,000 روپۍ د هغې سره مرسته وشوه. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د نورستان مرکز پارون کې د سیلانیانو یو موټر سیند ته د غورځېدو له امله 4 تنه مړه او 1 ټپي شوی دی. صداقت غورځنګ، طلوع نیوز، کونړ.